گل ماشومانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کاکا زمان برنامې ته په خیر راغلی. هیله من یم چې اونۍ مو په خیر سره تیره شوې وي، د پلار او مور خبرو ته مو غوږ نیولی وي، سبق مو ویلی وي، ښه کارونه مو کړي وي او اوس د برنامې وخت را رسېدلی دی. په نننۍ برنامه کې مې تاسو ته یوه ډیره جالبه او په زړه پورې کیسه په نظر کې نیولې ده. د کیسې عنوان دی شوخ بیزو. نو که چیرته تیار وی، راغونډ شئ رانږدې شئ، راځئ چې د شوخ بیزو کیسه واورو. سمه ده؟ شوخي مه کوئ، یو د بل نه داسې لږ فاصله ونیسئ، لږ یو د بل نه لرې کښېنئ. شاباس راغونډ شئ. آفرین. اوس به نو د شوخ بیزو کیسه واورو. په یو ځنګل کې یو وړوکی او زښت زیات شوخ بیزو ژوند کاوه. پلار او مور یې د ډېرې شوخۍ له لاسه تر سږمو یعنې پزو رسولي وو. هغوی هم له نازه پرې خیز نوم ایښی و. څه شی نوم یې په باندې ایښی و؟ خیز. نو په یاد ولرئ چې د بیزو نوم خیز دی. خیز به تل د ځنګل د ونو له شاخونو څخه ځوړند و. کله به د شاخونو څوکو ته هم پورته کېده. مور او پلار به یې چې هر څومره ورته وویل، او خیزه راکوز شه، وبلویږي، خوږ به شې. خیز به د خپل پلار او مور خبر نه منله. یو سهار وختي کله چې د خیز پلار او مور د سهارنۍ په جوړولو بوخت وو او خیز ته یې پام نه و، هغه پټ د زردالیو ونې ته وخوت. د زردالیو ونه خورا زړه، ستره او لوړه وه. خیز چې خپل مور او پلار لیرې لیدلی وو، نو له ډېرې خوشحالۍ به یې لکه مست مرغۍ له یوه شاخ څخه بل شاخ ته ټوپونه وهل. هڅه یې کوله چې ځان د هسکو شاخونو د څوکو پخو زردالیو ته ورسوي. لمر له لوړو غرونو څخه هسک شوی و چې خیز پورته وکتل. د لمر د زرینو وړانګو رڼا ته یې د سرو زرو د لښتیو په څیر ژیړ زردالو ولیدل چې د تر ټولو لوړې او نازکې څانګې له غوږونو څخه ښکته ځوړند و. د هغه خوندورو زردالیو په لیدلو سره د خیز لاړې په خوله کې ډېرې شوې. شونډې په ژبه لمدې کړې. بیا یې د هغه ژیړو زردالیو په لور ورخیز کړل. څنګه یې چې پښې په هغه څانګه ولګېدې، کړه څانګه یې تر پښو لاندې ماته شوه. خیز بیچارګی لکه دروند کاڼی د شاخ سره سم د ځمکې په لور خوشی شو، او سړو په مځکه ولګېد. د مخ ښۍ پښه یې خړس تر خېټه لاندې ماته شوه. خیز د ډېر درد له لاسه په چیغو شو. په دې هم نه پوهېده چې څه پرې وشول. سخت بیریدلی و. همدا نارې یې وهلې، وی یادکې، وی مورکې، مړ شوم، وای پښه مې. مور او پلار یې چې د خیز د ژړا او انګولا غږ واورېد،
سخت وارخطا شول. په ډېره بیړه او منډو د خپل زوی په لوري ورغلل. خیز یې د زردالیو تر هسکه ونه لاندې په مځکه خلم ولید. چیرنې اوښکې له سترګو څخه په سپېره مخ باندې ښکته روانې وې او په چیغو یې ژړل. مور یې سم د لاسه خیز په غېږ کې ټینګ کړ. پلار یې د یو رنځپوه یعنې ډاکټر په څېر په بیړه د هغه بدن سر تر پښو پورې وکوت. د خیز پښه یې ولیده چې د نازک شاخ په څېر په بند کې بوټه ماته شوې وه او ښکته ځوړنده وه. پلار یې د هغه ماته پښه ارامه په شنو پاڼیو کې تاو کړه او د بوټیو په نازکو تارونو یې کلکه وتړله. څو شېبې وروسته د خیز د پښې درد یو څه کرار شو. د لوېدلو ډار یې هم له سر څخه لیرې شو. خپل مور او پلار ته یې وکتل چې سخت بیریدلي او وارخطا یې په سر پورې ولاړ. د خپل حالت او د مور او پلار په سترګو کې د هیرې او ډار په لیدلو سره سخت خفه شو. د سترګو اوښکې د چپې پښې د څټ په ویښتانو باندې وچې کړې. بیا یې خپل پلار او مور ته پورته وکتل او ویې ویل. خوږو ماشومانو پوهېږئ چې څه یې وویل؟ نو داسې یې وویل: پلار جانه، مور جانې، ما وبخئ. زه په خپل عمل باندې سخت پښیمان یم. دا ځل مې وبخئ، بیا به هیڅکله داسې کار ونه کړم چې تاسو پرې خفه او وارخطا شئ. له دې وروسته به ارومرو ستاسو نصیحتونو ته غوږ نیسم. کله چې مور او پلار د خیز خبرې واورېدې، هغه یې نور هم په غېږ کې ټینګ کړ او په ټنډه یې مچو. خیز چې د خپل پلار او مور مینه ولیده، بیا یې هیڅکله د خپل پلار او مور له خبرو څخه سرغړونه ونه کړه او په خپله وعده ټینګ پاتې شو. ګرانو ماشومانو، هیله من یم چې د خیز کیسه مو خوښه شوې وي او هوش کوئ چې تاسو د خیز په څېر د خپلو پلرونو، مورانو او مشرانو له نصیحتونو څخه سرغړونه ونه کړئ. د خیز کیسه او زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته ورسېدله. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی الله سپارم. خدای مو راته مل او ملګری شه. خو مخکې د دې نه چې ولاړ شئ، ما ته به یوه وعده راکوئ. هغه دغه ده چې تل به خپلو مشرانو، پلرونو او مورانو ته غوږ نیسئ. د سړک نه چې تېرېږئ، ښي اړخ او چپ اړخ ته به ګورئ. د موټرانو ته مخ به منډې نه وهئ چې ډېر خطرناک شوي دي. او درسونه به وایئ، سبقونه به وایئ او ښه خلک به اوسېږئ. خدای مو راته مل او ملګری شه. په بله برنامه کې به بیا هم سره ووینو. د خدای په امان.